متاسفانه په دې وروستیو کې د افغانستان حاکم تحریک لخوا یو شمېر مدني او اجتماعي فعالان بندیان کیږي، ځورول کیږي او تهدید کیږي. دوی خپلې مشروع مبارزې ته نه پرېږدي ترڅو وکولی شي د هېواد آبادۍ کې سهم واخلي. ښه بیلګه یې مطیع الله ویسا ده. مطیع الله ویسا یو له هغه اشخاصو څخه و چې د افغانستان د ملت مشروع غږ یې اوچته او د تعلیم د پوهې په پاره یې خپله مبارزه کوله او د هېواد هر ګوټ ته به تله. همدارنګه د هېواد هغه معززې میرمنې دي او ښځې دي چې جونې دي چې دوی خپل حقوق غواړي چې تعلیم، زده کړه، کار ده چې دوی ته باید هغه خدای ورکړی او اجتماعي حقوق باید ورکړل شي. نه تنها دوی ته د افغانستان حاکم تحریک د دوی حقوق نه دي ورکړي، بل حتی دوی نه پرېږدي چې هغه خپل مشروع غږ اوچت کړي چې دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. هیلهمند یو او هیله لرو چې دې لړۍ ته د افغانستان حاکم تحریک د پای ټکی کېږدي. آیا نن سبا په افغانستان کې د عدالت غوښتنې لپاره کومه خپلواکه مرجع پاتې ده چې په خپلواک ډول عمل وکولای شي؟ بدبختانه په افغانستان کې داسې یو خپلواکه مرجع نشته ده چې د غوښتنې په پار سیاسي او اجتماعي فعالین او د هېواد هر یو وګړی وکولی شي د ټولنیز عدالت د تامینولو په پار دوی سره هغه خپلې غوښتنې شریکې کړي، انتقادات او پیشنهادات ورسره شریک کړي. لکه د تیر جمهوریت په وخت کې داسې یو د بشر خپلواک کمیسیون شتون درلود. که څه هم د تیر جمهوریت د وخت د بشر خپلواک کمیسیون څه هم نیمګړتیاوې درلودلې، مګر بیا هم به سیاسي او اجتماعي فعالینو او د هېواد وګړو به خپل پیشنهادات، انتقادات به دوی سره شریکولو. نو بهتره به دا ولا چې په افغانستان کې داسې یو خپلواکه مرجع شتون درلوده چې د افغانستان هر یو وګړي په آزاده توګه دوی سره پیشنهادات او انتقادات شریک کړي ولو. متاسفانه اوس خو سیاسي او اجتماعي فعالین او د هېواد هر یو وګړی د هېواد د ملي منافعو په ګټه په ننګه خپل آواز اوچتوي، د ټولنیز عدالت د تامینولو لپاره خپل آواز اوچتوي. دوی له سختو ننګولو سره مخامخ کیږي او داسې موږ مستند شواهد لرو چې اکثرته مدني او سیاسي فعالیان بندیان سوي دي او حتی مړه ژوندی تر اوسه پورې لا نادرکه ده. په دې برخه کې له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟ نړیوالو او ملګرو ملتونو کومې وعدې چې دوی کړې ولې له افغانانو سره او افغانستان سره، د هغو وعدو پر اساس باید ووایم چې دوی افغانان په ډېر ستونزمن حالت کې پرېښودل او په داسې شرایطو کې پرېښي چې اوس فعلي وضعیت کې افغانستان اکثریت خلک د بېګا او د سبا نه لري، ولږې بیکارۍ او فقر سره لاس فکر روان دي. دلته یو عظیم قشر اکثریت وګړي له ټولنیز عدالت څخه محرومه دي. دلته خلک د ازادي بیان، ټولنیز عدالت غږ چې اوچتوي دلته سرکوبه کیږي. مګر متاسفانه دا باید ووایو ملګري ملتونه لکه څرنګه چې لکه موږ یو شمېر سیاسي او اجتماعي فعالین چې په رسنیو کې یا اجتماعي فضا کې بیانیې ورکوي، دوی هم صرف بیانیې ورکوي. ملګري ملتونه هر څه زر باید د افغانستان شته ناورین حالت ته راودانګي او لاس په کار شي. دوی باید تنها په بیانو باندې اتکا ورنه کړي او د افغانانو د افغانستان لاسنیوی وکړي.